د کمپیوټر ساینس او هیکینګ زده کړې لپاره زموږ د یوټیوب چینل پښتون ټیک سبسکرایب کړئ. السلام علیکم دوستانو. په دې ویډیو کې ګورو چې څنګه د فیسبوک آی ډي نوم بدلوای سو. نو دوستانو تاسو به وایئ چې دا څنګه اسانه درسونه ورکوي او په انټرو کې وایي چې والا کمپیوټر ساینس او هیکینګ زده کړئ او د دې باره کې هیڅ شی موږ ته نه ښیي. نو دوستانو دا بیزیک دی چې خبره ده بیزیک د هر چا زده. موږ افغانانو پښتنو کې ډېر خلک شته چې په دې باندې له اوسه نه پوهېږي چې پس آی ډي څنګه جوړېږي او دا بیخي اسانه هغه باندې نه پوهېږي. نو دا درسونه د هغوی لپاره دي. موږ ته پته ده چې بعضې یعنې زیاتره ملګري چې موږ ویډیوګانې ګوري نو تاسو به کیدای شي پوهېږئ. نو دا اول اسانه که هغه نه شروع کوو او انشاءالله بس وخت سره به بیا چې خبره غټو درسو ته لاس ور واچو. نور لکه انټرنیټ آنلاین بزنس کول، ډروپ شیپینګ او داسې نورې آنلاین څنګه پیسې ګټل کېږي په دې باندې ویډیوګانې راځي دوستانو. خو لږ وخت غواړي تر څو اول دا مهم او دا بیزیک درسونه درته وښیو که نه بعضې بیزیک شیان او هغې نه وروسته به بیا په انټرنیټ باندې پوه کوو دا بزنس د انټرنیټ کې کوم یو بزنس کې کولی سو، څنګه یې کوی سو، څنګه پیسې ګټی سو او هیکینګ ته به هم بیا هغې نه وروسته راسو چې هیکینګ څنګه کېږي او خپل سایبر سیکیورټي شوه دې باره کې به هم درته درسونه درکوو. یوټیوب کې څنګه پیسې ګټی سو، ټیک ټاک کې او داسې پسې راتېر سه د نورو بزنسونو باره کې آنلاین څنګه خپل دوکان یا مغازه جوړوی سو لکه ای کومرس یا الکترونیک کومرس هغه د ویب سایټ او داسې پسې راتېر سه. داسې ډېر درسونه دي پروژه مې چې خبره برابره کړې ده خو لږ یو څه وخت ته ضرورت لرو تر څو نور دوستان هم په دې چې خبره بعضې نفر په دې باندې پوهېږي او که په دې باندې موږ پوه نه سو دې اسانه هغه باندې نو هغې باندې هم نه پوهېږو. هغه خو بیا بیخي سخت درسونه دي نو اول دې ته ضرورت ده. ښه اوس راځو دې درس ته. نو دوستانو چې کله یوټیوب ته راسئ او فیسبوک ته ور داخل سئ نو دا درې کرښې چې دي چېرته م نښه ورکړې دې باندې به کلیک کوئ. دې باندې م چې کلیک کړو بیا به په دې پیغامات ما ته لیکلی سیټینګ یې لیکلی هغې باندې به کلیک کوئ. بیا دلته بیا یې پیغامات لیکلی ده فرانسوي کې انګلیش کې لکه چې سیټینګ ورته وایي سیټینګ باندې به بیا کلیک کوئ. په دې باندې م چې کلیک کړو بیا انفارمیشن پرسنل په دې باندې به کلیک کوئ اولینی باندې. بیا دلته راځي نوم یا نیم په انګلیش کې په دې باندې به کلیک کوئ. په دې م چې کلیک کړو نو دلته هغه خانې راځي پاس چې ده نوم ده دا چېرته م چې خانه ورکړه دلته به نوم ورکوئ که خپل نوم بدلول غواړئ که نه که چېرته بیا تخلص بدلول غواړئ نو دا اعلان دی چې چېرته م نښه ورکړه ده په دې باندې به دلته به خپل هغه ورکوئ تخلص هغې باندې م چې ورکړو بیا د شین خط باندې کلیک کوئ او هغې نه وروسته دلته بیا درته ښیي چې کوم تخلص اوله ورکول غواړئ او که نه نوم اوله ورکول غواړئ مطلب نوم بیا تخلص یا تخلص بیا نوم. نو هماغه تاسو خپل هغه وکئ بیا په دې شین خط باندې کلیک کړئ خپل انتخاب وکئ. دلته به خپل پاسورډ درنه غواړي تر څو دوی ته معلومات وسي چې مطلب د سیکیورټي لپاره چې ولا هر څوک یې ونیسي کولی چې بدل کړي. بیا به د شین خط باندې کلیک کړئ. دې نه وروسته نور تاسو نوم بدل څنګه تاسو هلته پاس کتی سئ چېرته چې نیم لیکلی ده هلته اوس نوم بدل سه مخکې پښتون ټیک و اوس ځین پښتون که اوس چېرته موږ خپل پروفایل ته راسو این دلته بدل شوی ده داسې سمدستي خو ټولو مطلب د نورو خلکو موبایلونو کې نه بدلیږي خو له یو څه وخت مطلب یو ورځ دغه شاوخوا کې نور خلک هم بیا دا نوم ویني هغه نه ویني. نو دوستانو که ویډیو مو خوښه سوي وي لایک شیر او که موږ چینل هم نه یې سبسکرایب کړی هغه هم در سره سبسکرایب کړئ تر څو نورې دغسې ویډیوګانې تاسو ته ټول نه مخکې درسي او تاسو ترې استفاده واخلئ.
تر بل ویډیو مو مخې ته ښه. وسلام.